السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، اختر راغلی و، اختر راغلی بیرته تیر سو، تقریبا 6 یا 7 ورځې یا به غالبا تر دې هم ډېرې ورځې کېږي چې ویډیو مې نه ده اپلوډ کړې پر یوټیوب پر چینل باندې. دوستانو نن مې لازمه وګڼله چې زه د یو محترم شاعر یو شعر راپورته کړم او ستاسو په حضور کې وړاندې کړم. دوستانو نن په لاس کې یو کتاب لرمه چې مصنف یې دی ترتیب او ټولونکی چې دی او مصنف چې دی هغه د محترم عادل اسدزی. د کتاب نوم دی د چمن ګلونه. دا کتاب په لاس کې لرمه. نو د دې کتاب څخه مې یو شعر غوره کړی دی، یو شعر مې انتخاب کړی دی او دا شعر دی د محمد عظیم ممتاز صاحب چې د سهیل پښتونخوا د چمن د سیمې یو نامتو ځوان شاعر دی. ښه انقلابي سوچ لري، ښه ژوندی شاعر دی. شاعري زما خپله خوښه ده، البته د ټولو شاعرانو شاعري زما خوښه ده. او دوستانو زه انشاءالله تاسو سره وعده کوم چې یو شاعر به هم نه پاتېږي. هر شاعر که ماته په خپله ووایي او که راته ونه هم ووایي چې شعر زما خوښ دی، هغه به ضرور زه تر تاسو پورې رسوم. نو نن په دې کتاب کې د محترم او دا کتاب راڅخه هېر سو رښتیا دا چې دا د چمن ګلونو په نامه دی. دا کتاب د چمن په دې کې د چمن د شاعرانو تذکره سوې ده. دا د چمن د شاعرانو تذکره ده، پیژندګلوي ده. صحیح دی. نو دوستانو زه به د ممتاز ستاسو وخت نه ضایع کوم، راځم د شعر خواته. د محمد عظیم ممتاز صاحب شعر دی چې وایي خوب وینم جناب شونډې راوګنډي، خوب وینم جناب شونډې راوګنډي او راسې سور کساب شونډې راوګنډي. خوب وینم جناب شونډې راوګنډي، راسې سور کساب شونډې راوګنډي او لاس راکړي له سینده مې راوباسي، لاس راکړي له سینده مې راوباسي او ناست وي پر ګرداب شونډې راوګنډي او وخت لکه خزان لیسې رانغښتې دي، وخت لکه خزان لیسې رانغښتې دي او غواړي دا ګلاب شونډې راوګنډي. او اوس مې کلیسا ممبر، اوس مې کلیسا ممبر ګونګ کړي دي، اوس مې کلیسا ممبر ګونګ کړي دي، نه چې د محراب شونډې راوګنډي. او زه چې یمه چپ دښمن څه نه وایي، زه چې یمه چپ دښمن څه نه وایي او زه چې کړم خطاب شونډې راوګنډي، زه چې یمه چپ دښمن څه نه وایي او زه چې کړم خطاب شونډې راوګنډي او څوک چې ستا غزل ممتازه وغندي، څوک چې ستا غزل ممتازه وغندي او بس د انتخاب شونډې راوګنډي او خوب وینم جناب شونډې راوګنډي، خوب وینم جناب شونډې راوګنډي او راسې سور کساب شونډې راوګنډي. څوک چې ستا غزل ممتازه وغندي بس د انتخاب شونډې راوګنډي. ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.